څنګه کولی شو چې د حساب پای هیر شوی پین کوډ بیرته را پیدا کړو؟ سلام دوستانو، هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. زه یم محمد الله همدرد، تاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل ټیکنالوژي زده کړه. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته د حساب پای هیر شوی کوډ په باره کې معلومات درکوم چې دا څنګه کولی شو حساب پای پین هیر شوی کوډ څنګه را پیدا کړو. نو ویډیو تر اخره وګورئ. نن دغه ویډیو کې تاسو ته د طریقه درته ښیم. راځئ چې ویډیو شروع کړو. د ویډیو شروع کېدو دمخه که دوستانو تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، زموږ چینل ورسره ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل آیکن باندې ضرور کلیک وکړئ چې زموږ هره نوې ویډیو در تاسو پورې ضرور ورسېږي. دوستانو راځو اوس ویډیو شروع کوو. کله چې تاسو حساب پای ته پین کوډ ورکوئ، مثال تاسو څخه غلط وي، نو بیا تاسو ته میسج درکوي چې تاسو پین کوډ غلط دی. نو تاسو ته وایي چې تاسو پین کوډ صحیح داخل کړئ، بیا کولی شئ چې ریفریش ورکړئ یا هم پیسې ورڅخه ولېږئ. نو دوستانو نو تاسو څنګه کولی شئ چې خپل هیر شوی پین کوډ پیدا کړئ، ترلاسه کړئ؟ را به شئ دوستانو یلته د کوم یو چې تاسو د کوم یو اکاونټ حساب پای پین هیر شوی وي که نه، نو تاسو به لومړی د دې څخه سکرین شاټ واخلئ. ښه، د پروفایل څخه به یې سکرین شاټ واخلئ. سمه ده. نو کله چې له پروفایل څخه سکرین شاټ واخیست، دلته تاسو ته په سکرین باندې اوس نمبر ولیکه. نو دغه نمبر به تاسو ځان سره په موبایل کې سیف کړئ او ورسره په واټساپ کې به تاسو میسج ورته وکړئ. او تاسو چې کله د حساب پای دفتر ته میسج وکړئ، نو دلته به تاسو ته ما هم ورسره غږېدلی یم دغه باره کې د پین کوډ هیر شوي په باره کې. وایي تاسو لومړی تذکره موږ ته راولېږئ. تاسو به چل وکړئ چې اصلي تذکره به راواخلئ یا پاسپورټ، نو عکس به ورڅخه وباسئ، ورته وبلیږئ په واټساپ کې، او بیا به ورته سکرین شاټ پروفایل سکرین شاټ به ورته ولېږئ دوی ته. ښه، نو تاسو به څنګه چل کوئ؟ دا نمبر ته درکړم، دغه 090 111 299. دا نمبر به تاسو ځان سره سیو کړئ. په دغه نمبر باندې تاسو میسج ورسره وکړئ په واټساپ کې. نو کله چې تاسو پروفایل عکس، تذکرې یا پاسپورټ عکس ورته ولېږئ، نو تاسو ته بیا دوی ډېر ضرور معلومات درکوي چې دغه تاسو پین کوډ دغه دی، او تاسو ته بیا درته وایي چې تاسو پین کوډ اوس بدلولی شئ او دغه هم ستاسو پین کوډ دی. نو په دې طریقې سره تاسو خپل د حساب پای پین کوډ پیدا کولی شئ. ډېر ملګرو ما څخه پوښتنه کړې وه، هیله لرم چې په دې طریقې سره به هغوی ستونزې حل شي. نو تر بلې ویډیو پورې په الله سپارم. ښې چارې ښه وختونه. الله مو مل سه.